زما عزتمندو کچری تاسو څوک مسخر کول غواړئ او خپل تابعدار یې جوړول غواړئ یوه ښځه ده د هغې خاوند نافرمانه دی او دا غواړي چې دی دې زما تابعدار جوړ شي چې څه ورته وایم هغه دې مني یا داسې خاوند چې د هغه ښځه نافرمانه وي د خاوند خبره نه مني خاوند ته یې پکار دي چې دا وظیفه دې وکړي انشاءالله تعالی دغه ښځه به د ده تابعداره جوړه شي یا د چا زوی وي سرکشه وي نافرمانه وي د خپل مور او پلار خبره نه مني نو دې مور او پلار ته پکار دي چې په دواړو کې یو کس دې دا وظیفه د ده دپاره وکړي یا زما عزتمندو څوک بل څوک داسې وي او تاسو یې خپل تابعداره جوړول غواړئ خپل مسخر یې جوړول غواړئ نو دا وظیفه تاسو وکئ انشاءالله تعالی دا سړی به تاسو ته لاسپانامه باندې ودرېږي یا زما عزتمندو د ستاسو چا سره څه کار دی او هغه د ستاسو کار نه پوره کوي په هغې کې ټال مټول کوي نو د داسې کس نه د خپل کار اخیستلو دپاره تاسو دا خاص عمل او وظیفه کولی شئ یا د ستاسو په چا باندې قرض دی او دغه کس تاسو ته قرض نه واپس کوي نو د خپل قرض د حصول دپاره تاسو دا مجرب عمل کولی شئ یا زما عزتمندو تاسو چا سره ملازمت کړی دی مزدوري مو ورسره کړې ده او دغه کس تاسو ته تنخواه نه درکوي تاسو ته پیسې نه درکوي نو زما عزتمندو د دې دپاره هم تاسو دا ختم کولی شئ بهر حال زما عزتمندو د هر هغه حاجت دپاره د هر هغه مقصد دپاره چې د بل انسان نه ته پوره کول غواړې نو دا وظیفه د هغه دپاره ډیره مجربه ده لکه د اور په شانتې به کار کوي انشاءالله تعالی زما عزتمندو دا وظیفه ډیره طاقتوره ډیره باکماله او ډیره بااثره وظیفه ده ډیر د عظیم الشان صفاتو نه ډکه وظیفه ده ډیره حیران کنه او ډیره خاص مجربه وظیفه ده چې د ستاسو څه جایز مقصد وي څه جایز حاجت وي انشاءالله تعالی دا حاجت به د الله جل شانه پوره کړي یا مشکل کې تکلیف کې غم کې پریشانی کې مصیبت کې تاسو راګیر یئ الله جل شانه به د دغه مشکل د دغه پریشانی د دغه مصیبت د دغه غم نه د دغه درد نه به تاسو ته نجات عطا فرماکي زما عزتمندو دا یو خاص عمل دی یو مختصره وظیفه ده لیکن الله جل شانه به د ستاسو په دې سره ژوند بدل کړي پوره توجه او دھیان سره تاسو دا عمل وکئ او خپله زندگی بدله کړئ زما عزتمندو که چېرې تاسو دا غواړئ چې د ستاسو هر یو کار دی بغیر د رکاوټ نه بغیر د بندش نه سرته ورسي څه مشکل دی او پریشانی ده ته په هغې کې راګیر یې د ظالم د ظلم نه نجات غواړئ یا تاسو باندې قرض دی تاسو د قرض ختمول غواړئ یا ستاسو په چا باندې قرض دی تاسو ته پیسې نه درکوي نو زما عزتمندو تاسو د هغې د وجې نه هر وخت ټینشن کې او پریشانی کې مبتلا یئ انشاءالله تعالی الله جل شانه به تاسو ته نجات عطا فرماکي یا زما عزتمندو تاسو باندې مقدمه ده او ته په هغې کې په حقه هم او ته دا غواړې چې الله جل شانه دې ما ته په دې جایز مقدمه کې کامیابي میلو کړي نو زما عزتمندو که چېرې تاسو جایز مقدمه کې کامیابي حاصلول غواړئ د دې دپاره هم تاسو دا خاص او عظیم الشان عمل کولی شئ دا رنګ زما عزتمندو تاسو په چا باندې پیسې دي او هغه تاسو ته پیسې نه درکوي ټال مټول کوي د هغې دپاره هم دا ډیره بهترینه وظیفه ده دغه رنګ زما عزتمندو ستاسو د رشتې حوالې سره څه مسایل وي په هغې کې بندش وي په هغې کې رکاوټ وي یا د ستاسو کاروبار او د روزګار حوالې سره چې څومره هم مسایل وي د دې ټولو دپاره به تاسو دا خاص وظیفه کوئ زما عزتمندو بس دا یو خبره صرف تاسو یاد ساتئ چې کله هم تاسو وظیفه کوئ نو پوره توجه او دھیان سره کوئ د الله جل شانو په ذات باندې کامل بروسې سره کامل توکل سره یو عمل تاسو کوئ انشاءالله تعالی کامیابی به درته ضرور ملاویږي لہذا زما عزتمندو دا ډیره اسانه او مختصره وظیفه ده دا وظیفه زما عزتمندو د الله جل شانه د اسماء مبارکو یو ډیره بهترینه او ډیره طاقتوره وظیفه ده
زما عزتمندو وظیفه کول داسې ګران عمل نه دی، داسې ګران کار نه دی. خلق د خپل حاجت ته پوره کېدلو دپاره، د مقصد ترسره کېدلو دپاره او په خپلو خواهشاتو کې د کامیابۍ دپاره څومره محنتونه کوي، څومره کوششونه کوي. زما عزتمندو دا وظیفه مختصر وظیفه ده، صرف او صرف د الله جل شانه د څلورو اسماء مبارکه او یو ډیره خاص وظیفه ده او صرف 313 مرتبه 314 پیرې دا ویل دي. ټوټل په دې باندې 10 منټه نه لګي. بهر حال زما عزتمند اوس راځم وظیفې طرف ته. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده چې د ټولو نه پیله اول به تاسو صرف یو پیره درود شریف ولولئ، یعنی درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې ښه په خشوع و وضو سره په عاجزۍ سره توجه سره به درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ولولئ. بیا به زما عزتمندو دا څلور اسماء مبارکه د الله جل شانه یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، دا به زما عزتمندو 314 پیرې ولولئ. په آخره کې به صرف یو پیره درود شریف ولولئ، یعنی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې. بیا به زما عزتمندو د دعا دپاره لاس پورته کئ، د الله جل شانه نه به انتهایي توجه سره، عاجزۍ سره، ګړګړا سره به دعاګانې وغواړئ. ستاسو څه مقصد دی، ستاسو څه خواهش دی، په هغې کامیابي غواړئ. تاسو په کم تکلیف کې، مصیبت کې، غم او درد کې مبتلا یئ، د هغې نه د نجات دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. یا تاسو څوک خپل مسخر کول غواړئ یا په چا باندې خپل کار ایستل غواړئ، نو زما عزتمندو د الله جل شانه نه به د هغې دپاره دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی دا کس به لاس په نامه تاسو ته ولاړ وي. انشاءالله تعالی تمام حاجتونه به دې پوره کېږي او مشکلات به دې ختمېږي. زما عزتمندو دا داسې وظیفه ده چې چا هم کړې ده، الله جل شانه مشکلات ختم کړي دي او مقاصدو کې ورته کامیابي میلاو شوې ده. به هر حال زما عزتمندو ډېره بهترینه مجربه وظیفه ده. ضرور به ضرور هم نن د جمعې مبارکې ورځ ده، تاسو خامخا دا وظیفه وکئ، انشاءالله تعالی تاسو ته به ضرور فایده میلاویږي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږم ما تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.